روایت د صوبان نه. صوبان د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله غلام و، نوکر یې و. اگرچه د نورو کسانو هم ذکر کیږي چې زما په خیال چې انس ابن مالک هم د پیغمبر د غلام په طور باندې یاد شوی دی. دغه صوبان وایي چې یو ورځ مونږ روان وو پیغمبر سره د یو ځای نه تېرېدلو، چې کله قبرستان ته ورسېدو، مقبرې ته او هدیرې ته چې کله ورسېدو، نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هلته لږ ساعت ودرېدو او بیا په ژړا شو، ډېر وژړېدو او د هغوی د ژړا په سبب باندې موږ هم محزون شو، موږ هم خفه شو. نو چې کله مخکې لاړو، نو ما پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نه تپوس وکړو چې ای د خدای حبیبه، تاسو هلته ودرېدئ ولې او بیا په ژړا شوئ ولې؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ورته وفرمایل چې زه هلته ځکه ودرېدم چې د هغې قبرستان نه، د هغې هدیرې نه ماته غږونه راتله، اوازونه مې اورېده او په ژړا په دې سبب شوم چې هغه اوازونه د ژړا اوازونه وو، د فریاد اوازونه وو. د قبر چې کوم کسان په دې قبر کې مدفون دي، هغوی ژړېدل، هغوی فریادونه کوله چې کوم عذاب په هغې باندې نازلېدو، د هغې په سبب باندې هغوی په تکلیف کې وو. او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خو رحمت للعالمین دی. هغه خو هغه پیغمبر دی چې د الله تعالی د جلوو بهترین یوه تجلی چې موږ غواړو په انسان کې وګورو، اعلی ترینه تجلی که موږ غواړو په انسانانو کې وګورو، نو هغه پیغمبر اکرم دی چې د هغه په هکله دغه و چې خپلو دشمنانو باندې به هم رحم کولو، خپلو داسې نه چې دشمنانو سره به مینه کوله، نه بلکې هغوی دپاره به زړه سوځېدو چې دا وګوره دا ګمراه دي، دا ګمراه دي او د حقیقت نه دي خبر، او چې زه لګیا یم خبرومه په دې باندې هم دی نه پوهېږي، ضد یې راغستی دی او ژړېدو به، او بیا بالخصوص د خپلو امتیانو دپاره به ژړېدو، د الله تعالی نه به مغفرت غوښتو. نو په دې مقام کې هم پیغمبر اکرم چې کله په دې هدیرې کې دغه غږونه، دغه د ژړا فریادونه واورېدل، نو په ژړا شو. دا اوس صوبان لګیا دی دغه کیسه نقل کوي. نو پیغمبر بیا فرمایي چې د دې دغه عذاب چې کله ما ولید، د دې فریادونه چې کله ما واورېده، نو زه وژړېدم د الله تعالی په بارګاه کې، او الله تعالی نه مې د دې مغفرت وغوښتلو، د دې دپاره مې بخشش وغوښتلو، استغفار مې وکړو چې یا الله دې ته مغفرت وکړي. دغه حالت د دې زه نشم لیدلی. او پیغمبر د خدای چې کله دعا وکړي، نو هغه دعا بیا کله رد کیږي د خدای په بارګاه کې. محبوب د خدای دی، محبوب د خدای چې کله لاسونه اوچت کړي، نو څنګه رد کېدلی شي؟ دغه دعا هم قبوله شوه او د هغوی نه هغه عذاب واخیستلی شو، اوچت کړلی شو. خو پیغمبر یو بله خبره هم وکړه صوبان ته. صوبان ته دا فرمایش وکړو چې که دې کسانو دا چې کوم دلته په قبر کې معذب دي، عذاب ور باندې نازل شوی دی، که دوی چېرته په رجب میاشتې کې عبادت کړی وی، روژې ساتلي وی، نو دوی به په دې عذاب کې نه مبتلا کېده. او بیا ورنه صوبان تپوس وکړي چې ای د خدای حبیبه، آیا د رجب میاشتې دومره فضیلت دی چې په هغې کې که څوک عبادت وکړي او روژه وساتي، نو هغه به بیا د جهنم اور نه او د قبر عذاب نه د دې نه به خلاصېږي؟ نو پیغمبر د خدای ورته سوګند وخوړو، قسم یې ورته یاد کړو چې زما قسم وي د هغه ذات باندې چې د چا په لاس کې زما روح دی، د چا په لاس کې زما ځان دی، که څوک هم د رجب میاشتې عبادت وکړي او روژه پکې، یوه روژه پکې ولري، نو هغه نه به دغه عذابونه اوچت کړلی شي. دا د دې میاشتې فضیلت دی چې د مؤمنینو او مؤمناتو دپاره یوه بهترینه موقع ده چې له لاسه یې ورنه کړي. کم از کم چې انسان په دې کې یوه ورځ روژه وساتي او بیا 14 رجب ته چې د هغې په سبب باندې دغه پوره میاشت د ولایت میاشت ګرځېدلې ده، د دې ورځې هم خاص پاملرنه وکړي د خپلو عملونو، د خپلو عبادتونو،
او د داسې روژو دپاره یو ښکلي وخت، یو ښکلی وخت او یو ښکلي ورځ وټاکي چې پکې روژه ولري.